چې ځمکه اسمان اوروبه ځمکه اسمان اوروبه ګټه تاوان اوروبه ژوند او ارمان اوروبه خان او دیقان اوروبه سکھ مسلمان اوروبه کفر ایمان اوروبه ګران او آسان اوروبه وران او ودان اوروبه ګل او خزان اوروبه شین او باران اوروبه او څنګه به یو ځای شو مونږ څنګه به یو ځای شو مونږ زه او جانان اوروبه څنګه به یو ځای شو مونږ زه او جانان اوروبه دا خو مې دغه ته ډالۍ کوه زید الله بیتاب صاحب ته او زه ډېر کم خپل څیزونه ریکارډ کوم خو نن ډېر زیات تاسو ته خوشحاله یم نو غواړم چې د مینوالو سره هم خپل یو کلام شریک کړم څه مات ګوډ به یې بس دومره پوهه خو زمونږ نشته ښکلی به انشاءالله څه په دا ډول ده چې ورو ورو په قلاره سړی وباسي ورو ورو په قلاره سړی وباسي ورو ورو په قلاره سړی وباسي او مینه د روزګاره سړی وباسي ډېره لالې مننه عقل شعور علم او هنر دی چې عقل شعور علم او هنر دی چې دلته د بیګاره سړی وباسي ډېر ښه دی یاره مننه جي او څوک د چا د پاره سړی دننه کی څوک د چا د پاره سړی دننه کی او څوک د چا د پاره سړی وباسي ډېر ښه دی ووایه مننه زه دلته کې زمونږ د ټول معاشي نظام داسې روان دی څوک د چا د پاره سړی دننه کی او څوک د چا د پاره سړی وباسي او داسې راته ښکاري د وطن نظام داسې راته ښکاري د وطن نظام دی نه چې مرداره سړی وباسي ډېره لا دی یاره مننه جي او امن رنګینۍ د بهارونو دي امن رنګینۍ د بهارونو دي جنګ خو د ګلزاره سړی وباسي ډېر ښه دی مهرباني او زار شم له غربته خو یوه ګیله شهید خانه تا ته ډالۍ ارشاد زار شم له غربته خو یوه ګیله مړه د اعتباره سړی وباسي ډېره لا مهرباني جي او مخته یې څه په دا ډول ده چې ځینې ګزاره همدرده ګرانه شي بیتاب صاحب ځینې ګزاره همدرده ګرانه شي او بس خو د ګزاره سړی وباسي ډېر ښه دی یاره ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه زید الله بیتاب صاحب شهید خان شهید صاحب چې موږ ته مو وخت راکړو ډېر ښه دی او زما د مات ګوډه کلامونه مو هم واورېدل مینوالو هیله لرم چې د مینوالو به هم خوښ شوي هم دې سره زموږ د خپرونه پای ته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد شهید خان شهید صاحب او زید الله بیتاب صاحب ته اجازه ورکړئ ښاد آباد او بریالي اوسئ